د خاورو یم د خاورو جوړ د خاورو سلی بشم شور ته مې مه ګوره اجل لرم غلی بشم. مننه. او ته د ښایست مننه ته د ښایست کډې په دشت د ارمان تېرې خو کا ته د ښایست کډې په دشت د ارمان تېرې خو کا خار بشم ټول علاقه بشم کلی بشم. مننه. شډل بدل وجود لرم ستا د مالت شګو کې شډل بدل وجود لرم ستا د مالت شګو کې کتا مې لاس په وجود راښکل اشنا ښکلی بشم. او نیم مسلمان یم نیم کافر یم منافق نشمه نیم مسلمان یم نیم کافر یم منافق نشمه که ته مې خپل شوې مسلمان بشم کوټلی بشم. مننه. او ستا د ګناه له کاروبار نه چې راوځم اشنا ستا د ګناه د کاروبار نه چې راوځم اشنا قسم د سپین بشم پوره بشم سپېڅلی بشم. او غم چې دې غواړم نو په ځان به مې باور وي که نه غم چې دې غواړم نو په ځان به مې باور وي که نه ما ته بریال وایي زه ژاړمه ژړلی بشم. مننه. اجازه ده صدر صاحب اجازه. او نوې غزل مطلع شته خو مقطع به نه وي بخښنه غواړم. د زړګي زخم مې ګنډلی اوس فریاد نه کوي د زړګي زخم مې ګنډلی اوس فریاد نه کوي بس د خاموشه تبصره د چا په یاد نه کوي. زما د کلي هر مارغه زخمی په وجود زما د کلي هر مارغه زخمی په وجود بس نور ظلمونه دی د دې دور سیاد نه کوي. مال د جوړ کړي قلمونه سیاهي او کتاب مال د جوړ کړي قلمونه سیاهي او کتاب انسان وجنې ته د نور خلک ایجاد نه کوي. او مونږ له د امن سوله راکړي داسې کار دی وکړي مونږ له د امن سوله راکړي داسې کار دی وکړي تش د ډالرو په لټون د انجماد نه کوي. مننه. مونږ له د امن سوله راکړي داسې کار دی وکړي تش د ډالرو په لټون د انجماد نه کوي چې د وطن د سوکالۍ زیرې ته نه رارسي هسې ټپې دې په سپین غر او په شمشاد نه کوي. او راله خبر چې هم د برې پښتونخوا نه راوړي هسې راتګ دې په تورخم د کابل باد نه کوي. مننه. او چې مې د بل د پاره وژنې او فتوې راکوي تش په نامه دې په ما دا خلک جهاد نه کوي. او خلک دې واوري ځان دې پوه کړي چې څه وایمه په حق خبره دې څوک ما سره تضاد نه کوي. او چې د ژوندون په هره لاره یې تنها پرېښیم زما په مرګ دې دا خلک اتحاد نه کوي. مننه. آخري غزل ده وایي تا دومره ناکردې او حادثې ولې پیدا کړې نظام ته د انسان او فرشتې ولې پیدا کړې پیدا چې د انسان کړم عبادت لره خپل ربه شیطان سره زما د بیا رشتې ولې پیدا کړې بې رحمه د هیڅ رحم د هیڅ چا په زړه کې نشته نو بیا دې د غزلونو ته سینې ولې پیدا کړې. ای ربه ستا نظام بس هم تا به چلولو یو مرد ته دا دومره سلسلې ولې پیدا کړې. مننه. د حسن چې قیمت ستا د انسان نظر کې نشته نو بیا دې بخښنه غواړم انسان د خاورو جوړ دی او د خاورې وجود یخ دی حیران شم تا خاوره کې لمبې ولې پیدا کړې. او بخښنه غواړم دا غلطي مې وکړه کې وایي خالقه پرښتې خو دې ولاړې په تعظیم وي هغه د ډېره نه وي تا سجدې ولې پیدا کړې. او حساب خو به ته اخله د وفا د زندګۍ نه زاهد ته د په لاسو کې تسبیح ولې پیدا کړې.